بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن ورځ غواړم تاسو ته یو ډیر مهم موضوع په اړه معلومات درکړم. کچېرې موږ او تاسو یو شخص یا فرد سره مخامخ شو چې تیزاب یا القلي اخیستی وي، زموږ او تاسو وظیفه څه شی ده؟ څه کومک ورسره کولی شو؟ د تیزاب یا القلي اخیستو د یو تخریب سبب ګرځي چې د کروسیف انجوري په نامه یادیږي. او دا کروسیف انجوري څه شی ده؟ کچېرې موږ او تاسو تیزاب زموږ تاسو په منځ کې څوک تیزاب اخیستی یا القلي اخیستی، نو دا د هضمي سیستم د تخریب باعث ګرځي. اکثریت اوقات د تیزاب یا القلي اخیستلو انګیزه کیدلی شي چې د ځان وژنې لپاره استفاده شي، او یا هم ځینې اوقات په غیر قصدي توګه تصادفي توګه خصوصا ماشومانو ترمنځ دا ډیر واقع کیږي. کچېرې یو شخص القلي بله کړی، القلي خوړلی یا تیزاب خوړلی، نو موږ او تاسو څه رقم کومک ورسره کولی شو؟ په اول قدم کې زه غواړم چې یو غلطه عقیده اصلاح کړم. زموږ او تاسو ترمنځ داسې یو عقیده شتون لري چې کچېرې یو شخص القلي یا تیزاب اخیستی وي، باید موږ د هغې ضد ورته ورکړو. فرض مثال که القلي اخیستی ورته تیزاب ورکړو، او برعکس که تیزاب یې ورته القلي ورکړو، چې دا کاملا غلط ده. ځکه چې کچېرې یو شخص تیزاب اخیستی وي او موږ ورته القلي ورکړو، د القلي او تیزاب د تعامل سره زموږ او تاسو په وجود کې ډیر حرارت تولیدیږي، او دا حرارت کیدای شي چې د سوځېدو باعث وګرځي. نو هیڅکله موږ او تاسو په دغه حالت کې القلي لپاره تیزاب او تیزاب لپاره القلي نه ورکوو. یوازینی کومک چې موږ او تاسو کولی شو، زر تر زره باید شخص شفاخانې ته یا یوه صحي مرکز ته باید منتقل کړو. هلته صحي مرکز کې بیا اولنی کومک چې اجرا کیږي ورته د ABCD په نامه یادیږي. معنا دا ده چې احیا کیږي. په دې معنا ده چې ایروي یا تنفسي سیستم باید کنټرول شي ترڅو تنفس وشي کولی. کیدای شي د تیزاب یا هم القلي په اخیستو سره کوم مشکل یا کومه بلاک یا بندیز د تنفسي سیستم کې ایجاد شوی اوسي. نو اوله کې ایروي اصلاح کیږي. ایروي نه وروسته بیا بلیډینګ یا وینه بهیدنه کتل کیږي چې شخص نزف لري او یا کنه لري. کچېرې شخص کې نزف موجود بیا بلیډینګ کنټرول کیږي. وروسته له هغې موږ تاسو ګورو سرکولیشن یا دوراني سیستم نارمل ده، کنه د زړه سم کار کوي او کنه کوي. کچېرې دغه سیستم کې مشکلات موجود وو، بیا هغه حل کیږي. وروسته له دې چې ABC اصلاح شو، دې نه وروسته بیا د صدمې ته په لیدلو سره، یعنی موږ او تاسو د صدمه یا انجوري وسعت ته ګورو چې په کومه اندازه تخریب شوی، د هغې په اساس بیا تصمیم نیسو چې کومه طریقه یا په کومه میتود باندې تداوی شي.